لمر او چت زیاته زما هلته به لرګي ډېرې راځي ډېر زیات خطرناک دی اوس ځکه یې مجبوري ده نو ګلوسینه تخته یا الله خیر دا خو ډېر زیات خطرناک شی یا الله خیر یا الله خیر ما چې وایي چې دغه خطرناک ځای ته ځه دا خو څه باید نوره شی و دا خو ډېر زیات خطرناک پیری و دا خو ډېر زیات خطرناک ځنګل دی او دی مازدیګر و داسې کومه چې ځان لارې ته وباسم او په کته تښتم ما له خو ډېرې زیاتې متیازې راغلې ورېده لږ متیازې کوم یو بای څه راګټ چې راوچو ګلوسینه تخته پیره راپسې دلته هم راغی تخته شی پناه شو که نه یا الله پاکه ته راباندې خپل رحم وکړي زه خو ډېر زیات تیارېږم دا خبرې څوک چې دا چې شی دی دلته خو څوک شته نه زه یمه الله زما دا خو زما هغه چینک دی وایه زما حقه زه ستا د زړه 3 ارمانونه پوره کولی شم وایه ستا په زړه څه ارمان دی الله پاکه ستا لاک لاک شکر دی الله پاکه ستا لاک لاک ښه ده چینکه چې ته رالې زما نه خو د کور لار خطا شو ده ته خو به مې اوس مادت وکړې که نه چینکه زر کوه ما کور ته رسوه چې شی راپسې را روان دی ما په غیر د مرګه نه پرېږدي چینکه نور مې په زړه هېڅ ارمان نشته په زړه مې یو ارمان دی چې په هوا کې لږ چکر راکړه دا خو معمولي خبره ده اوس تله په دقه ساعت په دې ځنګلو کې چکر راکوم خو دا ستا لومبنی ارمان دی دویم او دریم دغه ارمانونه زه ستا پوره کولی شم زه چې ځو ما ومږه خلاص صحیح شو زه به دې ومږم
مینه چکر خو ډېره مزه وکړه، اوس زه چې ځو کور ته. یا الله پاکه څوک چا سره ښه کوي نو ته ورسره ښه وکړې، او ته زموږ په دې ملک کې ښه او ایمانداره خلک پیدا کړې. دا پاتې دنیا ده، دې کې ښه پکارېږي، بد نه. ښه په آخرت کې هم کامیابي ده او په دې جهان کې هم کامیابي ده. ته زموږ په دې ملک کې ایمانداره او ښه خلک راولي. آمین ثم ژاړه راځه. که زر کوه ما کور ته رسوه چې شعر پسې را روان دی، ما په غیر د مرګ نه پرېږدي. ورته که دغه طرف پک شم داسې ورته که چې لږ اوبه وڅښمه ډېر زیات تږی شوی یم. لو بس کا आगे से चालू का هلا زما چې نه خوب ویو. هلا 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 तो सरो जाऊंगा उसी पूछ जाऊंगा और هلا زما چې نه خوب ویو. هلا زما چې نه کړه راځه فبارة خیم فبارة وختینی در ابتزه زی کوا میتیا ورغړه یبای سخته. زه واوړه او چت واوړه یو خوا مخ کړه چې نه کوچت ونیوه چې نه که نور مې په زړه هېڅ ارمان نشته، په زړه مې یو ارمان دی چې په هوا کې لږ چکر راکړه. خلاص صحیح شو، زه به دې وګرځم. ټوپ کا یا الله پاکه چې څوک چا سره ښه کوي نو ته ورسره ښه وکړې. لکه روپۍ موندی شوې روپۍ څو روپۍ روکې شوي ور دی څو روپۍ روکې شوي دي تا چې چل کو چې شي له پنځه زره روپۍ ډېر شی دی دلته لوېدل دي دلته خو دروازې په سوونو خلک ځي راځي اوچتې کړي به هغه تل دي ځه هغه یا دیوړو کې به پټې کړي او یا به تاسې ګپ لګې تا خو نه دي پټې کړي سوړي ته به ننوځي ښه سوړي ته به ننوځي صبر وکړه زه سوړي ته ننوځي ځه